دلته د لوګر ولایت پاسپورت امریت مخې ته لسګونه کسان د پاسپورت اخیستلو لپاره راغلي. په ورته وخت کې د پاسپورت امریت مسؤلین زیاتوي وروسته له یو کلن ځنډ څخه دغه لړۍ پیل شوه او هره ورځ به 80 کسانو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. خلک کولی شي انلاین په ورنه باندې ثبت نام وکړي، خپل نوبت انتظار وشي. موږ ته د ریاست له خوا نه یعنې مجموع ټولو ولایتو ته همداسې سیستم ده چې هر ولایت سهم ورکول کیږي. موږ ته د ورځې 80 نفره سهم راکول شوی. له بلې خوا د لوګر ولایت مسؤلین د یادې پروسې د شفافیت خبره کوي او د پاسپورت اخیستونکو څخه یې وغوښتل چې د چا په خبرو دې دوکه نه شي. ان شاء الله موږ ټولو ته اطمینان ورکوو چې د ټولو هیوادوالو ستونزې به چې د پاسپورت په برخه کې لري الله رب العزت به یې حل کړي. دغه راز د پاسپورت ترلاسه کوونکي هم له مسؤلینو غواړي چې د پاسپورت پر ورکړه کې ورسره همکاري زیاته کړي. بسیار خوش هستیم، هر کارشان به ترتیب به تنظیم. پوښتنه همدغه ده چې دا کار چې څومره زر کېږي شروع یې کړي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت پر راتګ سره 8000 پاسپورتونه توزیع شوي چې 40 میلیونه افغانۍ عواید ترې ترلاسه شوي دي.